زه راځم فلحال اوس موږ سره خو ټایم سټایم چې دوه هغه کوم ختم شو راځم په ایکسټریکټ باندې کار کوم. ایکسټریکټ څه کار کوي؟ ټایم سټایم باره کې مې تاسو ته ویلي چې دا موږ ته هغه ټایم ډیټ هغه ډسپلی کوي. ایکسټریکټ څه کار کوي؟ موږ ته هغه انفارمیشن دغه ټایم او ډیټ څخه راخلي. صحیح ده. فار ایگزامپل مونږ ډیټ دغه کړی دی، مونږ ورته چې یاره یو ډیټ دی، هغه فار ایگزامپل یو کالم دی، موږ دلته ورته مونږ کوم کالم شو ښودلی نه و چې یاره دغه کالم ماته والی او دې نه ماته ډیټ راوله. نه، دلته څه کار کوو؟ دلته دا کار کوو چې موږ ورته چې یاره یو کالم دی ما سره، دې نه ماته یو تاریخ راواله، یو ټایم راواله، یو ایج راواله، دا ماته ترې راواخله. صحیح ده. دا کار کوي. څه کوي؟ انفارمیشن ایکسټریکټ کوي د یو کالم څخه. د ایکسټریکټ کار دا دی. په دې کې بیا موږ سره بیل فنکشن دی چې یو ایکسټریکټ دی، ایج فنکشن دا همداسې ټو کار، مطلب دا کار چې دی پروګرامینګ چې دی کریکټر ته ویل کېږي، هغې ته منسوب کېږي. نو ټو کریکټر مطلب یو کریکټر ته کنورټ کا. صحیح ده. نو دا کار کوي. نو دا موږ سره خپل فنکشن دی یو راځو خپل ځای باندې اوس دلته سټډي کوو. لومبی موږ سره ایکسټریکټ فنکشن دا کوم چې موږ دې ته پرېږدي چې موږ د یو سب کمپوننټ څخه یو ګوره سب کمپوننټ مې تاسو ته ویلي چې یو بل کالم څخه موږ ته ډیټا یا ډیټ همداسې ټایم موږ ته ایکسټریکټ کړي. صحیح ده. څنګه؟ موږ ته ډیټ راخلي چې یاره نن کومه ورځ ده، کومه میاشت ده، کومه ویک ده، همداسې کوم کال دی، او یا داسې ورته چې کوم کوارټر دی، مطلب څویمه برخه د دې تاریخ د کوارټر څلورمې برخې ته وایي. صحیح ده. نو دا موږ ته ټول د ایکسټریکټ له لارې کوي. څنګه؟ راځو پریکټیکلی به تاسو په ډېر ښه پوه شئ. راځم دلته پریکټیکلی تاسو ته یوز کوم. زه ورته وایم فار ایگزامپل سلیکټ، زه راځم فرسټ اف آل یو داسې دغه پیدا کوم چې هغې کې تاریخ موجود، یو داسې ټیبل پیدا کوم چې هغې کې ډیټ کالم موجود وي. نو دلته تاسو کتلی شئ چې یاره ما سره دلته پیمنټ ډیټ شته دی. صحیح ده. زه راځم زه ورته وایم چې یاره سلیکټ ایکسټریکټ څه شی ماته ایکسټریکټ کړي؟ زه ورته وایم ایئر ماته ایکسټریکټ فرام پیمنټ. صحیح ده. دلته څه شی وشو؟ سوري، دلته به زه داسې وکړم. دلته زه راځم زه ورته وایم سلیکټ ایکسټریکټ ایئر فرام، دلته زه ورته وایم چې یاره ټیبل خو ورته ما ښودلی نه چې یاره کوم ټیبل نه راواخله. فرام پیمنټ ډیټ، دې نه راواخله ماته ایئر کوم چې په پیمنټ ټیبل کې موجود دی. صحیح ده. زه ورته دا ووایم. نو ماته به وایي چې یاره فلحال په دغه کې کوم کال چې دی هغه موږ سره دا دی. صحیح ده. تاسو کولی شئ چې یاره ورته ووایئ چې یاره ماته منت راواخله. تاسو منت هم ورته شو کولی شئ چې یاره ما منت راواخله. تاسو به وایئ چې یاره دویمه میاشت ده. تاسو کولی شئ ډے ورته وایئ چې یاره نن کومه ډے ماته په دغې ټیبل کې اوسي، نن نه بلکې په دغې پیمنټ ټیبل کې په پیمنټ ډیټ کې کوم ورځې شته دی. صحیح ده. دا مې ورته چې دغسې ورځې شاملې دي پکې. تاسو کولی شئ ورته وایئ چې یاره ماته ویک وښایه. نو ویک به هم تاسو دلته ګوره تاسو ته وایي چې یاره دغه ویک دی پکې، دومره ویکس پکې یوز شوي. تاسو کولی شئ کوارټر هم پکې یوز کړئ چې یاره سویم څلور دغه پکې راغلی. تاسو ته وایي چې یاره څلور کوارټرې په هر یو تاریخ کې شته دی. صحیح ده. نو دا د څه شي کار و؟ دا د ایکسټریکټ کار و چې ایکسټریکټ فنکشن کومه ده د هغې کار و. همداسې موږ سره بل دی ایج فنکشن. څه کار کوي؟ اټ کیلکولیټس ان ریټرنز د کرنٹ ایج ګیون ا ټایم سټیمپ. د دې کار څه دی؟ د دې مقصد څه دی؟ د دې مقصد دا دی چې یاره تاسو فار ایگزامپل زه راځم زه ورته وایم چې یاره سلیکټ څه شی وکړه؟ دا ماته ډیټ ښیي. صحیح ده. زه ورته اوس وایم چې یاره دغه ډیټ نه دی، دا ته معلوم که او دا راته ووایه چې دې څومره وخت کېږي چې دا ویلیو انټر شوې ده. د دې ایج ماته معلوم که چې یاره دې څومره ټایم شوی چې دا داخل شوی دی یا دا انټر شوی ده دا ویلیو. د دې ایج معلومول لپاره څه شی دی؟ موږ ایج فنکشن استعمالو. صحیح ده. زه راځم د دې په ځای دلته ورته لیکم چې یاره سلیکټ ایج څه وکړه؟ ماته پیمنټ ډیټ کې هر یو معلوم که چې یاره د دې هر یو څومره وخت کېږي. صحیح ده. سلیکټ ایج فرام پیمنټ ډیټ او څه وکړه؟ فرام پیمنټ ټیبل څخه ماته سلیکټ کړه. زه راځم په دې باندې چلوم. تاسو به اوس دلته وګورئ چې ماته به وایي د هر یو کویري چې دا یا د هر یو کوم ویلیو چې موږ انټر کړی دی د دې دومره ټایم کېږي. صحیح ده. تاسو ته به وایي چې یاره ګوره د هر یو دومره وخت کېږي چې دا انټر شوی ده. صحیح ده. تاسو دلته کولی شئ لیمټ ورته هم وکړئ چې یاره ماته لیمټ 5 دانې ماته یوز ګوره
5 دانې ما دلته شو که تاسو ته اونلی 5 خو دې هغه د دې څخه زیات تاسو هر کنډیشن ورته دلته یوز کولی شئ. راځو همداسې موږ سره کریکټر ټو کریکټر فنکشن چې دا هغه استعمالو. دلته به تاسو وګورئ چې یاره ټو کریکټر فنکشن ټو کریکټر دلته دې کې زه تاسو ته ووایم چې ټو کریکټر دپاره به ما دلته اوس لیکلي دي چې یاره جنرال فنکشن ټو کنورټ ډیټا ټایپس ټو ټیکسټ. مطلب دا څه کار کوي هغه کومه هغه مې تاسو ته سر کې هم ویل چې دا هر څه سټرینګ ته یا کریکټر فارم ته یا ټیکسټ ته کنورټ کوي. خو دې لپاره خپل هغه طریقه کار دی خپل میتود دی چې هغه به څنګه کوو. راځو هغه چې دی موږ په دې بل ټیب کې ګورو. تاسو به دلته اوس وګورئ دلته چې دی ګوره موږ سره د دې د لیکلو لپاره مختلفې طریقې دي. صحیح ده که غواړئ تاسو ځان ته هغه تاریخ ورځ شو کوئ چې داسې دی وي چې هاور اف ډے مطلب انټیجر فارم کې دی وي نو تاسو کولی شئ چې دا بیا یوز کوئ ورسره. څنګه کوم ځای کې بیا یوز کوئ زه راځم تاسو ته پریکټیکلی کار کوم. دلته زه وایم تاسو ته ټو کریکټر زه ورته وایم ما ته د پیمنټ ډیټ څخه څه شی وکړه. دلته به زه کامه یوز کوم زه ورته وایم او دلته به زه دا سیمبلز یوز کوم. صحیح ده زه ورته وایم چې یاره ما ته چې پیمنټ ډیټ څخه رالی د پیمنټ ډیټ څخه که ما ته اوس ته هاور رالی نو ته ما ته هاور که په دغه فارم انټیجر نو ما ته داسې اچ اچ به زه لیکم. صحیح ده چې اچ اچ ولیکم نو ما ته به په کوم فارم کې ښایي تاسو به اوس وګورئ چې ما ته به په دې فارم کې وښایي چې یاره 10 بجې دي 15 بجې دي 10 بجې دي 9 بجې دي. خو که زه ورته وایم چې یاره ما ته دې فارم کې وښایه نو تاسو به دلته وګورئ چې ما ته اوس کوم فارم کې ښایي دواړه یو شان فارم دی. ګوره دومره مطلب دلته د 12 فارم دی دلته د 40 بجو فارم دی. که چیرته په یو دغه کې چې وي هغلته 40 فارمیټ کې تاسو غواړئ تاسو هغه هم کولی شئ. که وایئ چې یاره موږ په 12 فارمیټ کې دا راوښایه مطلب 12 ساعتو فارمیټ کې یا 40 ساعتو فارمیټ کې تاسو اکثر لیدئ چې یاره 12 بجې دي 19 بجې دي هغه د 40 ساعتونو لحاظ هغه فارمیټ کې تاسو ته شو کوي. همداسې تاسو یې که موږ ته منټ شو که د منټس دپاره به ام آی ورته وایي چې یاره اوس موږ سره هاورز خو دې شو که زه ورته هاور شو که ام آی شو که خو او اس اس شو که مطلب هاور منټ او همداسې ثانیې ماته شو که چې کوم ثانیو باندې انټري شوې ده نو دا ماته چې یاره 10 بجې 25 منټه 40 سکنډه. تاسو کولی شئ دلته ورسره بیل بیل دغه یوز کړئ. داسې ګوره کوم سمبول چې تاسو ورکو یا کوم هغه دغه چې ورکو تاسو هغه سي شو کولی شئ. دلته چې تاسو هر څه انټر کړئ هغه به تاسو دلته شو کېږي. صحیح ده دلته راځو موږ سره بیا میلی سیکنډ دي همداسې مایکرو سیکنډ دي 10th of second د دې هر څه د شو کولو لپاره دا هر یو دي. تاسو کولی شئ چې اے ایم پی ایم هم ورسره یوز کړئ. دا د ټایم د ښودلو لپاره. تاسو وایئ چې یاره موږ ته د ایر شو شي نو ایر که وایئ چې یاره یو کاما سره د شو شي نو دا فارمیټ ورته یوز کړئ. که وایئ چې یاره 4 ډیجټس د ټول راشي دا ورته دغه کوي. که وایئ 3 ډیجټس دي نو دا دغه کوي وای وای نو تاسو به صرف دې فارمیټ ته به ګورئ هماغسې به هلته لیکئ. صحیح ده او که تاسو وایئ چې یاره دې فارمیټ کې د ماته شو شي چې لاست 3 ډیجټس یا لاست 2 ډیجټس اف آیسو ویک نمبرینګ ایئر زه راځم دا ورته شروع کوم دلته ورته لیکم چې یاره دا ما سره څه خل تاریخ راځي. زه ورته وایم چې یاره آی وای دې فارمیټ کې ماته شو نو ماته به وایي ګوره چې دغسې تاریخ دی نن د دې کال لی آی مطلب نور او اخرني دوه دغه ماته ویله چې سویم کال لی. صحیح ده تاسو کولی شئ ډبل آی یوز کوئ چې سوري ډبل وای تاسو ته معلوم شي چې یاره 2 صفرونه ګوره که تاسو اوس 3 دلته یوز کوئ تاسو به ټول راواخلئ شاید چې وي ګوره ټول یې سره راواخیستو. صحیح ده نو دا د خپل ډیټ او لیکلو یا د ایر ایکسټریکټ کولو خپله طریقه ده. خو د څه شي د کریکټر ټیکسټ ته اړولو تاسو کولی شئ منت هم راواخلئ ډے هم راواخلئ. نو مختلف دلته طریقې دي مختلف میتھډز دي او د هغې د لیکلو هغه پیټرنز دي ټمپلیټس چې تاسو باید داسې دا ولیکئ. هله به تاسو ته بیا څه شی دی هغه ټایم او ډیټ شو کړئ. دا انفارمیشن تاسو کولی شئ د پوسټ ګری اسکیول چې کوم خپل مین ویب پیج دی ویب سایټ دی هغې کې ورته وایي چې یاره ډاکومنټیشن اباؤټ 2 کریکټر. صحیح ده 2 کریکټر دې باره کې ماته کوم ډاکومنټیشن چې دی هغه راکړه. دلته ګورئ ډیټا ټایپ فارمیټینګ فنکشنز او دا به تاسو درکړي او تاسو ته وایي چې یاره دغه طریقو کې تاسو لیکلی شئ. ګوره زه راځم یو غټ تاریخ دلته لیکم چې یاره زه ورته وایم چې ماته څه شی وکړه
ماته منث شو کا یا زه ورته وایم چې یاره ماته ډے شو کا منث شو کا او ماته ایر شو کا. زه راځم دلته تاسو اوس ګورئ ماته وایي ترسډے دا فیبرري 7 کاله کېږي صحیح ده. ایر دی ولې داسې وکړو ځکه ټول ما هغلته غټو کې ورکړم تاسو کتلی شئ چې کوم په غټو کې ورکړم نو ماته به وایي چې یاره فول اپر کیس منث نیم او که زه ایر غټ کې ورکړم نو ماته به وایي چې یاره فول اپر کیس ډے فول اپر کیس ډے نیم صحیح ده. که زه کال ورکړم همداسې به کال لپاره هم راته وایي چې یاره فول اپر کیس ایر صحیح ده. نو دا د هغې لپاره یوز کېږي. تاسو کولی شئ سمپلی داسې ورکړئ چې یاره ماته اوس ډے چې دا داسې شو که نو منث راته داسې شو که تاسو به اوس وګورئ چې ماته به وایي ترسډے فیبرري صحیح ده. اول کیپټل تاسو کولی شئ که چېرته په وړو کې ولیکئ نو تاسو ته به بیا داسې ښایي ګورئ ډے منث او ایر کې به زه ورته وایم چې یاره داسې وکړه صحیح ده. نو ماته به چې ترسډے فیبرري 2007 نو دا د خپل هغې فارمیټ دی چې دغه طریقه کې به تاسو لیکئ بیا به کرکټر ته چینج کېږي. ګوره مونږ هلته مونږ څه شي کې راکړل شوی انټیجر فارم کې راکړل شوی یا نه ډیجټ فارم کې مونږ دلته ټیکسټ ته بدل کړو نو دا د 2 کریکټر کار دی صحیح ده. راځو مونږ په دغه باندې کار کوو راځو دلته اوس مونږه بل دا سټډي کوو 2 کریکټر خو سټډي کوو. بل ټاپک دی مونږ سره میتھمیټیکل فنکشن ټایم سټیمپس او ایکسټریکټ دا دواړه مو ولوستو چې ټایم سټیمپس دا کار کوي چې مونږ د ډیټ او ټایم ډسپلی کوي. ایکسټریکټ د یو ډیټ کالم څخه یا د یو سب کمپوننټ څخه مونږ سره هغه ډیټ ویلیو ایکسټریکټ کوي. نو دا د دې کار باندې کې ایج دی او 2 کریکټر دی. امید دی چې تاسو په دې باندې پوه شوي یئ. راځو